دا یو پیغام دی. پیغام څه په دا ډول دی چې کله چې ډوډۍ د مزدور د اجرت نه ګرانه شي نو معاشره د کومو ستونزو سره مخ کیږي او د معاشرې خلکو له کوم عمل کول پکار دي. یقینا چې په دې خبره کې پټ پناه نشته چې پاکستان غوندې یو غریب ملک د غربت انتها ته رسېدلی دی او اشیاء خوردنوش د یو غریب د وس نه بهر دي. ګرانی یعنی مهنګایي 48 یا 52% ته رسېدلې ده چې له وجې معاشره د دې ستونزو سره مخ کړې ده. نمبر 1 خودکشي، نمبر 2 خپل ماشومان بچي او کورودانه حلالول یا پټزو ویشتل یا زهر ورکول، نمبر 3 غلاګانې، نمبر 4 ډاکې، نمبر 5 فحاشي او نمبر 6 امن یا تحفظ ختمېدل او داسې ګڼ شمېر. دا ټول ناوړه کارونه د ټوک نوړۍ دپاره زموږ په معاشره کې عروج ته رسېدلي دي او لا زیاتېږي چې معاشره ورسره نور هم بدرنګه کېږي. په دې ټولو خبرو کې یوه خبره ماله ډېر زور راکوي او زما اعصاب د دغې ناوړه کار د برداشت کولو توان نه لري. هغه دا چې خپل ماشومان خپله کورودانه قتلول او بیا پسې خودکشي کول د څه دپاره؟ د ټوک نوړۍ دپاره. اوس راځو چې د دې مسایلو اسان حل څه دی. زما په خیال د معاشرې هر صاحب ثروت له پکار دی. اوس یو ټکی ما استعمال کو، صاحب ثروت. صاحب ثروت زه په نن دور کې هغه کس ته وایم چې 2 ټیمه رزق له خدای ورکړی دی او 3 په تونۍ کې پروت دی، دا صاحب ثروت دی. نور خو ټیک ته زمونږ د کروڑپتیان هم شته، اربپتیان هم شته، هغه ځان لري، موږ په خپل غم جوړ. هم دغه خلکو له پکار دي چې په خپله محله یا چم ګاونډ کې د داسې خلکو لټون وکړي. اول خو پکار چې خپله تیاره ډوډۍ او سالن هم دغه خلکو ته په وخت باندې ورسوي. دویم دا چې د چم یا محلې خلک دی یو تنظیم جوړ کړي چې داسې مستحقو خلکو ته کم از کم په وخت ډوډۍ ورسوي او ماشومان بچي میندو ته د لږې نه نور ونه جاړي او پلار په داسې ناوړه کار مجبوره نه شي. که یو خوا د ریاست ذمهواري لکه د مور ده، نو بل خوا زموږ ریاست په خپله یتیم او بې اسرې دی. نو ولس پرې خامخا یتیمانان وي. هم په دغه هیله چې ستاسو زړونو ته به زما دا پیغام کوز شوی وي او سره زما به کوشش کوو چې په راتلونکي کې داسې ناوړه واقعات او حادثات نور مخې ته را نشي. الله دې زمونږ حامی و ناصر شي. ډېره مننه.